اوس چې کوم ټنس دی هغه د past continuous tense. past continuous ته past progressive tense هم ویل کېږي. past progressive او tense د دې ټنس ضرورت به موږ ته راځي. دا ټنس به موږ هر استعمالو کله چې موږ داسې کارونو باره کې خبرې کوو کوم چې په پاسټ کې جاري وو، کوم چې د اوس نه څه وخت مخکې جاري وو، کوم چې په تېره شوه زمانه کې جاري وو، کوم چې د اوس نه مخکې وخت کې جاري وو. لکه فار اګزامپل ته وایې چې هغه روټۍ خوړه، روټۍ خوړه چې کوم دا د اوس نه مخکې وخت کې جاري وو، هغه لګیا په روټۍ. فار اګزامپل بل اګزامپل درکومه، ته سکول ته روان یې، په لار یو سړی ولید چې هغه کشۍ وایي، صحیح ده. ته سکول ته لاړې، استادانو تا نه تپوس وکړو چې پلانکي خو دې ویې لیده، ته استادانو ته وایې چې پلانکي لګیا و هلته کشۍ وهله، هغه په پاسټ کې لګیا و، یعنې په تېر وخت کې تا لیدلی چې هلته کشۍ وهله. اوس تا ته هېڅ پته نشتي چې هغه کشۍ وایي که کشۍ وهل نو بس کړ دي، خو تا په پاسټ کې لیدلی و. په پاسټ کې دا کام څه و؟ جاري و. دا خبره چې ته په انګلیش کې کې ته پاسټ کنټینیوس ټنس استعمالوي دې لپاره، صحیح ده. داسې کارونو باره کې چې موږ کله خبرې کوو په انګلیش کې، کوم چې په پاسټ کې یعنې په تېروتي وخت کې جاري و او اوس موږ ډسکس کوو، نو موږ به دې لپاره پاسټ کنټینیوس ټنس استعمالوو. دې لپاره یو فارموله درته لیکم، داسې فارموله چې په هغې باندې د پاسټ کنټینیوس ټنس هر یو سنټنس ته جوړولی شئ او ډېر په اسانه طریقه سره جوړولی شئ. ثینک کوئ هغه فارموله دا ده، د ټولو اول به سبجیکټ ولګئ، د سبجیکټ پسې به واز ور لګئ، هیلپینګ ورب به لګئ، ایچ وي هیلپینګ ورب، یا به واز لګئ او یا به ور لګئ. واز به کوم ځای کې لګئ، ور به کوم ځای کې لګئ، دا درته وروسته ویمه. اوس ثینک کوه، هیلپینګ ورب، واز ور، پسې فرسټ پام اپ ورب، د ورب اولنی پام لګئ، د ورب اولني پام سره به آی ان جي لګئ او په آخر کې به ابجکټ لګئ، او چې دا دې ولګو نو آخر کې فول سټاپ به وکړئ، ستا سنټنس دې جوړ شو، صحیح ده. اوس سبجیکټ څنګه کوه، سبجیکټ هغې ته وایي کوم شي چې کار کوي. فار اګزامپل زه خط لیکمه دلته، نو دا زه پکې سبجیکټ شوم، صحیح ده. او بیا ورب فرسټ فارم ورب چې شی دی دا لیکل چې دی دا ورب دی، دا کار دی. او ابجکټ چې شی دی خط لیکله، دا خط پکې څه شو، دا ابجکټ شو، ځکه چې کار په خط روان دی. اوس درته یو اګزامپل لیکم، د هغې نه دا ټول کلیر کوو. کوه، وهو کرکټ खेल रहे थे، वो کرکټ खेल रहे थे. دلته چې کوم سبجیکټ دی هغه به په ټولو اول ولګئ، څنګه کوه په انګلیش کې وهو دی به ولګئ. دی موږ ته څنګه پته ولګېده، ځکه چې دلته دا کوم هی چې دی د دې نه موږ ته پته ولګېده. که چېرې دا هی راغی دا څه دا جمع د هی دی، د دې مطلب دا دی چې دلته کسان ډېر دي، صحیح ده. وهو د هی دپاره هم استعمالیږي، صحیح. هغه دا چې کوم دی اوس دا دی دپاره استعمالیږي. اوس موږ وایو هغوی کسان ډېر دي. دې سره به واز لګې که ور، دې سره به ور لګې. ښه په واز او په ور مې دې پوه کړمه. واز چې کوم دی دا به د سنګل سبجیکټ سره لګې، سنګل سبجیکټ مطلب چې دلته سبجیکټ یو سړی و، یوه ښځه وه، یعنې یو سړی و، یو څیز چې دلته سبجیکټ په ځای یو راغی، دلته اوس ډېر دي که نه، دی ډېر کسان راغلي دي. چېرته یو کس راغی دلته نو بیا به سره واز لګي، صحیح ده. یو دپاره واز لګي، او که چېرته ډېر راغله د یو نه سې یوه او دوه او درې په اخوا څومره دي بیا به ور لګي. ور د فلورل سبجیکټ سره لګي. سبجیکټ کله سیوا شو که نه سبجیکټ سو، سبجیکټ سه اس به سره ولګو سیوا شو، یو صحیح دی دا. اوس څنګه کوه دی، دلته چې سبجیکټ سیوا شو، صحیح ده، هغې سره به ول لګي. دی ور، ځکه چې سبجیکټ سیوا دي، دی ور ځکه راغی چې دا جمع ده، صحیح ده، یعنې ډېر دي سبجیکټ سه. وي فرسټ به لګي، د ور به اولنی پام لګي. ور به اولنی پام دلته چې شی دی دلته کیل یعنې کرکټ کوله، کرکټ کولو دپاره راځي پلی راغی او دلته به سره آی ان جي ولګی پلینګ، او کار څه کوي کرکټ کوي، ابجیکټ کې به کرکټ راشي، صحیح ده. دا سنټنس مکمل شو. که ته چېرته اوس داسې وی چې هغو کرکټ نه کو، تا نه چا تپوس وکړه نه راغی چې ته چې هلته بازار ته تللی وې نو په لاره کې هغه احمد دې لیدلی و هغو کرکټ کو، تا ورته دلته ووایي چې یو
هغو لیګي او کرکټ یې کو، یعنې دا کار په پاست کې کېده، پاست کې جاري و، هغو کرکټ کو. ته چېرته ته نه اوس راغی بل څوک راغی ته هغو نه دا خبره پټې، نو هغو د هغه ته نه تپوس وکړي چې هغه احمد دې کرکټ کو، نو ته به ورته وایې چې احمد دې کرکټ نه کو، کرکټ جاري نه و. صحیح ده، پاست کې کرکټ جاري نه و. نو دا په انګلیش کې څنګه وي؟ دا به داسې وي څنګه کوه دغه سبجیکټ به اول ولګې، د ور به ولګې. they were not playing cricket. د نیګیټیو دپاره هم دقه فارموله ده، سیم دقه فارموله ده، خو د ور پسې د هیلپینګ ور پسې به دلته ناټ ولګې. کوه دقه ځای کې به صرف ناټ لګې، نور دقه فارموله ده. څنګه کوه اول دقه سبجیکټ دی واز ور، بیا دقه ور فسټ فارم پلس آی ان جي او پلس آبجیکټ. صحیح ده دقه څنګه کوه. اوس درته انټراګیټیو سنټنس یعنې سواله جمله، تا نه سړی راغی تا نه تپوس کوي چې احمد دې کرکټ کو، هغوی کرکټ کو، دا به درنه څنګه کوي؟ څنګه دا به درنه داسې تپوس وکړي. دا کوم هیلپینګ ورب چې دا به د اولني سر کې ولګوې، دا دی به وروستو کې سبجیکټ به وروستو کې. صحیح ده ور دی پلینګ کرکټ، په آخر کې به دا سوالیه نشان ولګوي ځکه جمله سوالیه ده. دې باندې پوه شوې؟ دا ډېر زیات سمپل. ځان جملې ولیکو په دقه فارموله کې فټ کوه داسې، نو دقه پاست کنټینیوس ټنس به دې جوړېږي. اوس درته یو جمله بله لیکمه، احمد خط लिख रहा था. احمد خط لیکه. اوس ټانګوانو پسې تللی یم، احمد اله لیکي او خط یې لیکه، یعنې په پاست کې دا کار جاري. صحیح ده د احمد شو، احمد خط لیکه. اوس دلته به اول نه سبجیکټ راولي، سبجیکټ پکې څه شی دی؟ احمد. احمد سینګولر دی، سینګل دی که پلورل دی؟ یو دی که یو نه سیوا دي؟ یو دی. یو سره به څه راځي؟ دې سره به واز ولګې، واز یو سره ولګوو، واز سره ولګېده که نه واز، پسې ور فسټ فارم لیکلو ته څه شی وایي؟ رایټ. رایټینګ شو، رایټینګ. او ابجیکټ لیټر. اوس ته داسې وایي چې احمد خط نه لیکه، هغه ځان هلته لیکه او کباب یې خوړه، به داسې وایي. څنګه کوه احمد واز ناټ، واز پسې به ناټ ولګوي. ما تاسو ته فارموله جوړه کړې وه. not playing نه راځي، بله جملې ته مې احمد was not writing a letter. اوس څنګه کوه انټراګیټیو ته جوړه، یعنې سوالیه جمله جوړه، دقه هیلپینګ ورب راواله په دې اوله کې ورته ولګوه. was Ahmad writing a letter. سوال ته نه چې وکنه چې هغه احمد خط لیکه که بل څه لیکه، نو ته به ورته وایې چې هغه خط لیکه. دا ورته انګلیش کې داسې وي. صحیح ده که آی لګې، آی کې زیاتر خلک غلطي کوي، یا په نورو ټینسونو کې بدل دی که نه، نورو ټینسونو کې هغه دپاره جدا رول دی. خو دلته واس آی سره، دلته آی لګي ښه، واس کې آی لګي. څنګه کوه آی سره واز لګي، آی واز رایټینګ، دلته بیا مې ولګي، मैं खत लिख रहा था. آی دلته هم آی واز. صحیح دی احمد به ترونه کې دقه آی راغله. صحیح ده نو سنګل سبجیکټ سره واز او پلورل کم سبجیکټ چې د یو نه چې سوا سبجیکټ شي هغې سره ور، دقه شان ستاسو سنټنس به جوړېږي. صحیح اول نه ټولو سبجیکټ لګوه. صحیح ده بیا پسې دقه هیلپینګ ورب لګوه. که چېرته یو سبجیکټ وي نو بیا واز لګوه، که چېرته یو نه سیوا بیا وار لګوه. او دلته د ور فسټ فارم کوم چې پکې کار دی، ور فسټ فارم سره آی ان جي او پسې ابجیکټ، ستاسو سنټنس به جوړېږي. په دې کې ستا څه قسمه سوال وي هغه په کمنټ کې کولی شي.